بسم الله الرحمن الرحیم. د کوروالی په وخت د همبستری په وخت خپل د جنسي ټایمینګ بڑاولو د پاره د ټیبلیټ استعمال یا د شانتي د نورو دوايانو استعمال څنګه دی؟ په دې حواله سره ملګری سوال کړل، تاسو کړل چې زه د سرعت انزال شکارم، یعنی داسې بیماری هغه ته ویل کېږي چې هغه ډیر زر فارغ شي یعنی منی ډیر زر خارج شي. نو د هغه د پاره د ټایمینګ بڑاولو د پاره دی وی چې زه د ټیبلیټ وغیرہ یا د شانتي نور دوايي وغیرہ استعمال کولای شم یا نشم کولای. شریعت په دې حواله سره سو یاد وساتئ دا مسله ډیر مهم ده، خاص کر کې ځوانان دي موري او چې کوم شادي شوه دي هغه دي موري. ډیر څه کسان داسې چې هغه دا د ټایمینګ دا ګولې استعمالي، بعض کسان د مجبوري په تحت استعمالي، بعض کسان داسې چې هغه صرف د لذت حاصلولو لپاره هغه دا د ټایمینګ ګولې استعمالي. نو یاد وساتئ دا کم خلک استعمالي، دا ضرورت ولې را پیخيږي څنګه چې اوس دی ملګری سوال کړل. نو یاد وساتئ چې کم کسان په ځوانۍ کې خپل قوت ضایع کی، هغه قوت هغه جنسي قوت چې هغه د سر امانت وي دی هغه امانت ضایع کی، او دا د چا امانت دی؟ دا هغه زنانه چې د کومې زنانه سره د نکاح کی، دا د هغه امانت دی، د خپل امانت دی، ځکه چې د اصل ژوندۍ د واده نه بعد یا شروع کیږي. لیکن چې کم کس په ځوانۍ کې خپل ځان برباد کی، مجتنی کی، یا دغه شان دي فحش مواد ګوري، د غلط خلکو سره ولاړه ناسته کې داغي په ذریعہ باندې د په بدکاریانو کې مبتلا شي او خپل طاقت ضایع کی، قوت ضایع کی. نو د بیا وروسته چې کله د واده وشي نو د واده نه بعد د بیا پریشان وي، د واده نه بعد چې کله نوې ژوندۍ شروع شي خوشگوار ژوندۍ پکار ده، لیکن دغه خوشگوار ژوندۍ په ځای باندې د ژوندۍ بیا عذاب شي. د بیا دغه شانتي ټایمینګ بڑاولو د لپاره یا دغه شانتي دوري د دوايي استعمالي چې یقیني طور پر شری حواله سره سم مانیات خورشته ناجایز نه دي، لیکن یاد وساتئ دا دومره نقصان ده د تاسو صحت لپاره چې د تاسو اندازه نشي لګول، ځکه چې تاسو چې کوم اصل قوت هغه تاسو ضایع کړل او دا ګولې چې کوم دی هغه تاسو خوري نو وختي طور پر تاسو ته پیدا درکې ټایمینګ بڑاو کی، لیکن دنه چې کوم تاسو جسم دی، تاسو جسم چې کوم طاقت دی نه ټول کی بالکل. نو بیا د دې چې کوم اثرات دی غساسو په صحت باندې بیا پریوزي، جنسي حواله سره هم، جسمانی حواله سره هم، د روحاني حواله سره هم دا د تباہی او ذریعہ جوړ شي بیا اساس لپاره. نو خدای لپاره چې کوم ځوانان ګوري دا غو ته زما دا نصیحت دا پیغام دی چې چره هم خپل دا قوت ضایع نه کړي، چې ضایع کو نو د واده نه بعد بیا یو خو اساس لپاره د شرم او دغه شانتي د بے عزتی او علامت هم وي چې تاسو خپل د خزي چې کوم حق دی غو نشي ادا کولای، او د هغې نه علاوه بیا به دغه شانتي دوايي استعمالوي، دغه دوايانو چې کوم نقصانات دي هغه تاسو په جسم باندې پریوزي، جسمانی حواله سره تاسو چې کوم قوت ته هغه هم جسمانی حواله سره بالکل تباہ او برباد کی، او دغه شانتي جنسي حواله سره خو مخکې تاسو برباد کړل، روحاني حواله سره تاسو برباد شئ. بهرحال کوشش دغه پکار دی چې کوم کسان بالفرض په دې عذاب کې مبتلا شوي دي خپل ځان ضایع کړل، نو غوله پکار دی چې ځان پروپر صحیح علاج وکړي، وختي طور پر داسې ټیبلیټ وغیرہ نه استعمالي، دې نقصانات ډیر زیات وي، وختي طور پر څنګه چې تاسو ماوي فائدہ بدر کی، لیکن رستو چې کوم د دې نقصانات تاسو په جسم باندې پریوزي. په دې حواله سره یو قسمه ویډیو کتا غټو مرواله کاسو هغه کې غو پیغام ورکړ وچ ما د 60 کالو عمر کې یو داسې کوشتو خړا یو حکیم را کړو، ما ته ځان داسې لګید زما جنسي قوت داسې بڑاو شو لکه د 15 کالو ولک دوی چې هغه یو سورو زیغو، لیکن د هغه نه بعد چې کله دغه اثرات ختم شو نو هغه چې بای زبیا 100 میاشتو بوري هغه پکټ کې بلاسم د کټم بیا نشم پاسې دي، جسم یې له داسې نه جوړ کړ، په جسم کې جسه طاقت وغیرہ لا نه جوړ کړو دغه دوايي. نو د دې چې کوم نقصانات دی هغه بیا په دغه صورت کې ظاهريږي. نو بهرحال کار دغه دا چې صحیح مستند ډاکټر خپل علاج وکړي، او د هغې نه علاوه یا مستند حکیم دغه نه علاج وکړي، د سی وختي طور پر داسې ټایمینګ ولې به استعمالوي، د دې نقصانات زیاتی د خبرې مقصد دغه شری حواله سره ممانعت نشته. بهرحال کوشش دا غمو کوي چې بازاري چې کوم سامان دی هغه مخوره، چې کوم دیسی سامان دی دیسی خوراک دی هغه کوي، او د هغې نه علاوه د کجور استعمال کوي. کجور چې کوم دی کجوره دا سنت هم دی، لیکن موږ د سنت په تور کله کله چته خورو، دا روزمره په معمولاتو کې شامل کې چې د ورځې تاسو کم سے کم چې کوم دی 15 شپه کجوري دا خو کم از کم تاسو خورئ، ځکه چې په کجور کې چې الله رب العزت کم طاقت یې خده په دې کې هر قسم له وټامین موجود دي. نو مردانه قوت لپاره د کجوره هم ډېر بهترین شی دی، د کجوري استعمال کوي، او سره سره خپل چې کوم غذا ده هغه دیسی چې کوم خوراک دی هغه کوي، بازاري شیزونو نه پرهیز وکړي، او د هغې نه علاوه مستند ډاکټر یا مستند حکیمي د هغې نه خپل پروپر صحیح طریقې سره د دې علاج وکړي.
وګرنه صرف وختي طور پر تاسو دا ګولې استعمالوي د دې ګولې بېشمار نقصانات دي دا به ډېر زر تاسو د قبر کندې ته ورسي. بهرحال الله رب عزت موږ تاسو دا سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي اجازت راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.